یک چو خود قبرگه شدم، یک چو خود گردنش، یک چو خود دیگه که سپان سنگ گرفت سرما وار کرد. سنگ باش کردم دیگه نمیده، اگه ایلاش میگه دیگه ما را نمیموند. یک چو خود دیگه چشم میزدم دیگه دفتاد. اثر خودم شروع تا بچه که شهید شده کل ما نشه بودیم، تابلت ها را خورده بودیم. بچه که دی چوخو پشت سر در پشت زد دیگه اونجا افتید، یک چوخو هم در چشم زد. دوی دواړه راجګ سوي وو، شیر یې بډولی دی وژلی وه. کلو کوڅو کې پیغورونه د یو بل سره سیالي همدغه شیان دي چې ډېرو وړو وړو شیانو څخه دغه ډول لویې دښمنۍ یا لویې بدامنۍ رامنځته. د کابل یوه څنډه چې کلونه د جنایي جرایمو او وسلوالو بانډونو د ساه اخیستو هسته پاتې شوې ده. د چهلستون سیمې اړوند د بټولې دښتې بالادې برخه. پولیس د عملیاتو په ترڅ کې د یوې وسلوالې ډلې مهم غړی نیسي. دا اجرات په چټکۍ سره ترسره کیږي چې پایله یې د وسلوالو غلو د رقیبو ډلو د یو مهم کس نیول دي. د پولیسو په وینا د غلو ډلې غړو په خپلو کې د حساب و کتاب او رقابتونو له امله نښته کړې چې په پایله کې د شیر بټوله په نوم د یوې ډلې مشر وژل شوی دی. همین آدم یک آدمی بود که دوست چهارراه مشتری بود دیگه. زور هیچ کس زور ندهی دولت که زور کس برش میرسید ندهی دولت. چند دفعه دمی دولت بندی شد اعلام شد دولت. یک آدم بود که چهارراه مشتری بود دیگه. بسیار گپای لعب لحب گفته بود دیگه. یادت یک آدمی بود که آدم جادوگر تاجگر بود، فهمیدی؟ دیگه یک بسیار گپ چی زده بود، گپ بیادبی زده بود که من یادم بیادبی ماف مگازی چی کرده من یادم. پس ما پیش رفتم، روز اولید بود، نمازی ده خواندیم ما و من دیوالم نمازی ده خواندیم. از چی رفتیم پیش رفتیم گفتم چطوری گپ زدی؟ پیش از اینکه یک جوربخری جزام کردیم گفتم بیرو برای کار دارم دیگه. وقت می آدم سرماوار کرد در چیز درگیری همونطور افغارش نفر. روز عید بود، اول عید بود، عید کدن می رفتم که ده وطن منصور ددان دروازه بر آمد. عید مبارکی کردیم، جور بخیری گفت یک بریم خانه چای بخور. خانه رفتیم، چای خانهشان چای خوردن رفتیم. پس برامون گفت یک جای عید کدن میریم پیش گندیوالم. رفتیم خانه از آدم که مرده، نامش شیر بودک. خانه از آدم رفتیم، آدم پشت از گپ زده بود. په دوی کې کوم کس چې مقتول ده دا شیر محمد نومیږي چې مشهور په شیر بډوله باندې و. دا شیر بډوله بیخي مشهور و چې بار بار د امنیتي مجاهدینو له طرف نه نیول شوی ده، دستگیر شوی و پخوا او قضایي ارګانونو ته معرفي شوی و. نو بالاخره دوی به دغه کارونه کول او غلاوې کولې، مواد مخدر خرڅول او خپل به هم استعمالول. د دوی د جملې نه بیا اوس خو شیر بډوله د اختر په اوله ورځ باندې چې د دوی په خپل منځ کې د غلا په پیسو باندې مشکل رامنځته شوی و، جنجال رامنځته شوی و چې دوی نه ما خپل هغه قاتلین دوه نفره چې یو قاتل د عزت الله په نامه باندې او بل د منصور په نامه باندې دا دوه قاتلین و، دا دواړه د مجاهدینو له طرف نه ونیول شول. او دوی نه چې ما خپل معلومات وکړل، پوښتنه مې ځینې کړې، د دوی د پیسو په سر باندې مشکل راغلی و، جنجال راغلی و. هغه پیسې هم د همدغه غلا او د مواد مخدر پیسې وې. مظنونو کسانو د اختر په ورځ پر یو بل د چړو مرګوني ګوزارونه کړي دي. په دې تصویر کې ښکاري چې شیر بډوله چې د پولیسو په وینا د غلو د ډلې مشري یې کوله په سر، سینه، سترګو او شا د چړو مرګوني ګوزارونه خوړلي دي، ان تر دې چې یوه چاړو د هغه په سترګه کې پاتې شوې ده. یک چو خود قبرگه شدم، یک چو خود گردنش، یک چو خود دیگه که سپان سنگ گرفت سرما وار کرد.
سنگ باش کردم دیگه نمیره اگه علاش میکردی دیگه ما را نمیموند. یک چاقو دیگه در چشم زدم ده 70 ما گریختیم. چند چاقو بدون از اینکه ما نفهمیدیم انشالله چند چاقو دیگه در شکم یا زده باشم و معلوم نیست. مقیدم است یک 7 چاقو زده میشه. کدی چوب زد در پای ازی دیگه قسمه که خود از آدم هم گفت که کدی از آدمی معتاد کرده بود ایره دیگه کرده بود همسایه نزدیک از این منصور میشه دنیا دیگه از ما دورتر از خانه ما پایینتر است دیگه او آدم که میگفت چوری کاره کدی گفت خوب کردیم ای پاس داور زد گفت گوی خوردی وام کدی یک چوب دبل بود که دزوی زد در پای ازی یا نزدیک بود مسافش یک دیگه یکی نمقه از ما کم داره دورتر بود مسافش که دمو کارت زد دونه در گرده زد نفر یکدم آخ کرد که آخ کرد گریخ دا کور هم د دغه شیر بډوله د د کور و خو په کور کې څوک اوسېدل نه زنانه او ماشومان څوک نه اوسېدله ته نه همدی به پکې اوسېده او دا ملګري به یې د خپل ګروپ به یې خپله ډله به یې راتلله دلته او دلته به سره یو ځای کېدله له دې ځای نه به یې پروګرام تاړه ما رفتم بوجدان ما تو یک عمر ده منطقه تیر کردیم چطور تو گپ بوجدانی کرد مزدی دیگه اما تو سر ما وار کرد اول کت قفاق وار کرد دوم کت چوب در پایم زد وار کرد در گیری چسبید دیگه من پیش مزده شد که گریخ در سر دیوال که خودم میخواست بندازه در سر دیوال نیمه کاره بود در سر از او کفتید بچه که دی چوخو پشت سر در پشت زد دیگه اونجا افتید یک چوخو هم در چشمش زد دیگه ما که دویدم سرش نمانمش سرمام که چوخو دوید ما ترسیدم گریخت په قتل تورن کس وایي چې یوازې له ځان څخه یې دفاع کړې ده او موخه یې دا نه وه چې مقابل لوری ووژني. او تو آدم بود که زور 10 نفر برش نمیرسید نه در جمهوری زور کس برش میرسید نه در دولت و هم دز چاره به شرعی بود دیگه خانه دشت پدوله را گودرایش هم میبرد دروازهایش هم میبرد خانه مردم دوزی میکرد دیگه میکرد دغه دشت بډوله دا دشت ده او دارنګه غر ده د وصال آباد طرف ته ټول اکثر خلک په دغه غره کې اوسېږي او په غره کې بیا هغه خلک اوسېږي خاص کر ډېر په دغه د وصال آباد په طرف کې چې هغلته زیات پکې مافیاوي د مواد مخدر او دغه رقم په مختلفو جرمونو باندې ککړ خلک دا شته پکې دغلته پناه اخلي مجاهدین ورته متوجه دي د دوی ته رسیدګي شوې ده اکثر د دوی هغه ګروپونه نیول شوي دي د مجاهدینو له طرفه نه دوی تعقیب دي لکه یو مثال همدغه شپږ کسیز ګروپ ده د شیر بډوله ګروپ ده چې دا شپږ کسان و شپږ کسان د مخکې تر دغه پیښې 3 کسان نیول شوي و او دغه نورو 3 واړه موږ سره د مفرورۍ کارتونه درلودله وروسته له هغې چې مظنون کسان له سیمې تښتېدلي دي پولیس ځواکونه د قتل ځای ته رسېدلي دي دغه ځوان سرتیری وایي چې د غلو د ډلې په خپلو کې قتل کړی او دوی جرمي سابقه هم لري 12 بجې وې غرمه ټیم و چې له ساحې نه زنګ راغی موږ ته وکیل زنګ و چې په بلادي سیمه کې یو کس چا وژلی د شیر په نامه بیا چې موږ راغلو د کسانو 4 نفر وه په دې کور کې دوی خپل مابینځ کې په چیز جنجال راغلی و سره نو بیا لانجه کړې و سره دلته په کور کې د کوره د باندې چې وتلي و نو دا کس په چاقوګانو وهلی و تر هغه لاندې ځایه پورې کوڅې تر خولې هلته نو وهلی و همالته یې وژلی و په چاقوګانو باندې د عوامي امنیتي حوزې مسؤلین بیا ټینګار کوي چې شیر بډوله یو شپږ کسیز د غلو بانډ و چې غړو یې په باجګیریو مسلح غلاو او قتلونو کې لاس درلود او دوی په خپلو منځو کې د اختلافاتو له امله پر خپلو غړو وسلې او چړې راویستې دي د اختر په اول ورځ باندې د دوی چې کله دا 3 کسان خو هغه د معرفي شوي و دا 3 چې پاتې وه دوی چې کله راغلي و دغه کور کې سره یو ځای سوي دي د دوی ترمنځ حسابي وه د همدغه مواد مخدر او د غلا د پیسو حسابي وه په دغه حسابۍ کې د دوی مشکل رامنځته شوی جنجال رامنځته شوی ده بالاخره چې دا په قتل ته رسېدلې ده خبره شیر بډوله خو یو غل و په دې ساحه کې ډېر هغه سره کړي و خلک یې ځورول نو غلاوې هم کولې او یو بدماش سړی و شیر بډوله خو دا د غلو او قاتلو ډلو ترمنځ د وژنې یوازینۍ پیښه نه ده د کابل په بله څنډه کې بیا 2 رقیبو ډلو په خپلو کې نښته کړې چې د توپنچې او چړې مرګونې ګوزارونه پکې شوي دي
دا پیښه مرګ ژوبله هم لري. ما بودم مرتضی نام، همی شهید نام، ما 3 دانه اندیولا بودیم دیگه. و 4 چی بودن، منگل بود، امرای بسم الله بود، عزیر بود، نقیب دیگه. ما مرتضی و یا طرف چی می رفتیم، طرف معمار شهر بالا 8:30 بجه شب بود. ای اول ما قطمی منگل نام یا سر خوردیم، یا که بین کدام گفتگوی شد چی شد، ای منگل نام ما را اخطار داد، گفت ما دوباره برمیگردم پس میایم قطعا کار دارم. ما دمی اسنا بودیم، دمی بین شهرک چی میکردیم، 6 تا بودیم دیگه که یک وقت یا پیدا شد، یا که پیدا شد مرا با امرای سنگ در فرقم زد، ما زوف کردم، ما دیگه چیزا نفهمیدم، قد چاقو هم در پتم زد دیگه. اینم موضوع را ما دیگه چیزا نفهمیدم. اصل جنگ فامیلی سرایزی بود. ما اومدیم، ما هستم نقیب نام، منگل، بسم الله، طرف شهرک عربات، ساعت هم ساعت 12 به شب فامیلی آمدیم که مرتضی نام و یعنی شاداب نام و یا سر خوردیم فامیلی. یک دفعه گفتگو منگل نام شاداب با سنگ زد جنگ فامیلی طور خورد. مرتضی نام فنجره کشید مستقیم فایر کرد از زمین. یک دفعه فایر کرد، این بچه که ذاکر نام شهید شد، این کار کشید نقیب نام فامیلی پیشرو کرد در بغل بلاک ایرا گیر کرد فامیلی را کارتکوری کرد که من دویده رفتم سرم هم 3-4 کارتوار کرد. یک دفعه پشت سر گوشه کردم خدا که بلاک های نفرهای از بلاک برآمد مردم ها. ما اون نقیب گرفتم، ما اون نقیب بردم شفاخانه، پس خبر شدیم که ذاکر به شهادت رسیده. په دې منځ کې څو کسان په چړو لګېدلي، ځینې په ډارونکي ډول وژل شوي او ځینې کسان بیا همداسې ټپیان شوي چې عادي ژوند ته به کله هم راونه ګرځي. اثر خودم شروع تا بچه که شهید شده کلم آنشه بودیم، تابلتا را خورده بودیم. یک دفعه گپ سر چی شروع شد، یکی چاقو را کشید، دیگه تفنگچه را کشید، جنگ که تیز شد. نقیب نام ذاکر نام خدا ببخشه شهید یعنی به زخمی رساندش. ذاکر نام فامیلی یا بسم الله یا منگل در بغل بلاک یا هم نشه بودن فامیلی، کل تابلتا را خورده بودن، نزدیک به خبر بدن. هر کسی گیر میکردن سر ما فامیلی در پشت دست در گردیم در سر سینیم کارت خوردم. ذاکر نام سر ما وار کرده بود. در موقع گپ ناق که تو نامرد هستی دیگه هستی، باز همیجا آمدن دفعه دوم باز آمدن بعد از 8:30 بجه شب که 2 ساعت بعد بود، 1.5 ساعت بعد باز سر خورد، باز آمدن دیگه نمیجا غال مغال شد دیگه شد. مرا قد سنگ زد، ما بیهوش شدم، ما دیگه چیزا نفهمیدم. نقیبه که فامیلی زد یعنی 6-7 کار زده بود، در پتش زده بود، در گردهش زده بود، در دستش زده بود، در پشت دستش زده بود. نقیب نام فعال شده، میگم فامیلی رگای دست پاش قطع شده بود. د 15مې امنیتي حوزې مسؤلین وایي چې دواړه لوري د نښتې پر مهال مسلح او دوی په خپلو کې نښته کړې چې هیڅ دریم ملکي کس یا امنیتي منصوب ته په کې مرګ ژوبله نه ده. دغه د غلو او د نیشیانو یو څو کسانو حرفوي ډله وه دام چې بدماشان هم ول او نیشیان هم ول، البته غلم ول چې دوی د موږ ساحې ته راځي، بیا د موږ ساحه کې دوی حادثه ترافیکي حادثه کوي، بیا دا یو کس بندي کیږي. نو بندي چې بیرته راخلاصیږي تقریبا د ماښام حادثه کیږي، ماخوستن طرفو ته یا شپه دغه شپه باندې د یو کس بیرته راخلاصیږي، بیا د ملګرو ته راځي. دوی خو نیشیان د نیشې کې نېشې حالت کې دي، بیا د ملګرو ته ویلي دي چې د ما سره همکاري ونه کړه، زه بندي سوم، حادثه وسوه، تاسې رانه راغلی او زه بندي سوم. بیا په دې کې د دوی هغه جنجال زیاتیږي. بیا دا کوم جانب سیده دا 3 کسان نور چې دي، دا یو بل کس راغواړي ملګری سي، هغه هم بدماش ده او سره مسله د توپانچه د ورسره راځي. نو په دې زد خورد کې دوی جنجال زیاتیږي او دا کس راجګیږي د نیشې په حالت کې، په دې نه پوهېږي چې اوس دا د ما ملګری ده او که پردی ده. هغه خپل ملګری په توپانچه باندې ولي او سبب د قتل د هغه کیږي. کابل کې له پخوا راهیسې د غلو ډلو او مافیایي لوریو ترمنځ د حساب و کتاب او یا هم د یو بل په ساحه کې د فعالیت له امله شخړې رامنځته کېدې. دا شخړې ان په عادي حالت کې هم مرګونې دي او هر لوری هڅه کوي رقیب ډلې له منځه یوسي. د قوانینو تطبیق یعنی چې په سمه توګه تطبیق نشي او اجتماعي عدالت او تعلیم و تربیه او کلتوري عوامل دغسې مسایل دي چې دا د جرمونو په زیاتېدو کې پوره رول لري او د ټولنې نه جرایم هغه وخت مونږ کولی شو چې لرې کو تر څو دغه نکاتو ته په اشاره
کار وکړو، برنامې ولرو، هم د تعلیم او تربیې په برخه کې او هم د قانون د تطبیق په برخه کې او هم چې ستر لامل یې فقر ښودل کېږي د یو ټولنې د جرمونو د ګراب زیاتېدو، نو په دغه عرصه کې هم باید خپلې برنامې او لاسرسی ولري نظام. پولیس بیا وایي چې د مخدره موادو کارونه او د کورنیو ضعیف څار د دې لامل کېږي چې بانډبازي او قتلونه په ځوانانو کې زیات شي. زموږ مسؤلیت دغه دی چې دغه تورن کسان مو ونیول، سره د اسنادو، ثبوتونو او شواهدو دوی خپله هم په خپل جرم باندې اقرار کوي. خو بیا هم دا چې یو څوک مجرم ثابتېږي یا مجرم نوموي، دا د محکمې کار دی. موږ ټوله دوسیه ورته تکمیلو، لیږو یې محکمې ته، محکمه به پرېکړه کوي چې چاته سزا ورکوي. امنیتي ځواکونه له خلکو غواړي چې ورسره د امنیت د تامین په برخه کې همکاري وکړي. یو عاجله اړتیا ده چې خلک ورته ضرورت لري، د هغې دپاره موږ د پولیسو سل شمېره فعاله کړې ده. دوی کولی شي چې وړتیا د همدغه سل شمېرې ته زنګ ووهي تر څو زموږ پولیس سیمې ته ځانونه ورسوي. د دې تر څنګ موږ په سیمه کې ګزمې هم لرو، پوستې هم لرو، حوزه هم لرو. د درې واړو د مشرانو شمېرې یا د مسؤلینو شمېرې په سیمه کې موږ د سیمې کسانو ته، هلته میشتو کسانو ته ورکړي دي. د دوی سره شته، مخامخ د دوی سره رابطه کولی شي، د تلیفون له لارې مخامخ ورتللی شي پوستې ته، حوزې ته، هلته ګزمه ګرځي، ګزمه په جریان کې کولی شي. خو تر ټولو نه ښه نږدې لار زموږ سل شمېره ده، هغوی ته زنګ وهلی شي چې هغه وړیا هم ده، د دوی هویت به هم خوندي وي. نو د دې لارې موږ پولیس په جریان کولی شي، پولیس راځي هغلته مشکل حل کوي. د مواد مخدر د فروش نه او د دوی د قاچاق نه، د دې د استعمال نه دوی لاس واخلي. په دې رابطه باندې ډېر کسان نیول شوي هم دي، معرفي شوي دي او نیول شوي دي. تر ډېره حد الحمدلله ګروپونه ختم شوي دي. نو دوی نه مو غوښتنه ده چې د دغسې خلکو په رابطه باندې، د دغه مجرمینو په رابطه باندې موږ سره خپل معلومات شریک کړي، موږ سره همکاري وکړي. حتی په ټول وخت کې که په ساحه کې یو مشکوک عمل دوی ویني، هغې په وړاندې باندې دوی اقدام وکړي. د سل شمېره فعاله شمېره موږ لرو. کابل که څه هم اوس د جنایي جرایمو له پلوه یو څه امن شوی، خو د دغه ښار تر پوست لاندې لا هم داسې ډلې شته چې د وادي فرصت په موندلو سره فعالېږي او په داسې جرایمو لاس پورې کوي چې د انسان ژوند پکې هیڅ ورته ارزښت نه لري.